د علماو لویې غونډې ته د افغاني ولسمشر حامد کرزي غبرګون. کرزي وایي دا د دیني عالمانو خپلمنځي ناسته وه لویه جرګه د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي له العربیه فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې په کابل کې د دیني علماو وروستۍ ناسته د طالبانو خپلمنځي ناسته بللې او ویلي دي چې په دې ناسته کې د اسلامي امارت چارواکو او یو شمېر نورو کسانو برخه اخیستې وه. حامد کرزي ویلي نوموړي څو میاشتې وړاندې د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز کړی و چې د ټولو افغانانو استازیتوب کوي، مګر دا د طالبانو خپلمنځي ناسته وه. کرزي ویلي دیني عالمانو ته په افغانستان کې خلک درناوی لري. هغه زیاته کړې د لویې جرګې له لارې یو حکومت کولی شي د اساسي قانون د تغییر او رسمیت پیژندنې مسایل مطرح کړي. پخواني ولسمشر د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او کار ته د میرمنو پر بیرته تګ ټینګار کړی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.